زما عزتمندو نن درته د حاجتونو پوره کوونکې یوه خاص وظیفه یو مختصر وظیفه او اثر کوونکې وظیفه بیانوم. داسې وظیفه چې د دې په ذریعې سره به تاسو خپل ژوند بدل کړئ او داسې حاجتونه به مو پوره شي چې هغه ناممکنه وي. په ژوند کې مو څه قسمه پریشانی دي، مشکلات دي، الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره د ستاسو دغه ناممکنه حاجتونه پوره کړي. زما عزتمندو صرف د 15 منټو عمل دی، صرف د 15 منټو وظیفه ده، لیکن داسې برکات او فواید دي چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. زما عزتمندو چې چا هم د دې کلمات او مبارکه او دا مبارکه وظیفه کړې ده نو د دې کمالات محسوس کړي دي، حاجتونه پوره شوي دي او مشکلات او پریشانې حل شوي دي. زما عزتمندو دا ډیره خاص او مجربه وظیفه ده، داسې خاص وظیفه ده چې چا هم دا عمل وکړو او دا وظیفه وکړه نو الله جل شانه به د دې انسان تمام ناممکنه حاجتونه پوره کړي او مشکلات او پریشانې او مصیبتونه به الله جل شانه ختم کړي. زما عزتمندو مونږه هو وظایف کوو خو مکمل توجه سره او دیان سره نه کوو. پکار د زما عزتمندو چې مونږه کومه وظیفه هم کو مکمل توجه سره او دیان سره او مکمل خاموشه سره او په دې یقین سره چې رب کریم به ضرور زما د حاجتونه پوره کوي او زما د مشکلات به اسانوي. خو زما عزتمندو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې زما له طرف نه د دې وظیفې اجازت د هغه چا د پاره دی چې هغه د خپل جایز مقاصدو د پاره، جایز خواهشات او حاجتونو د پاره د وظیفه کول غواړي. که چېرې تاسو د ناجایز د پاره کوئ یا د ظلم او زیاتی کولو د پاره تاسو د عمل کول غواړئ نو بیا تاسو ته هرگز د دې اجازت نشته. لہذا زما عزتمندو چې مونږه په خپل هم بل مسلمان ته خیر ورورسو او خپل هم ځان د تکلیف نه بچ کو، د نقصان نه بچ کو. ځکه چې زما عزتمندو حدیث شریف کې راځي خیر الناس من ينفع الناس، انسانانو کې هغه څوک غوره او بهتره دی چې بل مسلمان ته فایده ورورسي. لہذا مونږ ته پکار دی چې بل مسلمان ته مونږه نقصان ورونه رسو. زما محترمو که د چا څه داسې جایز حاجات وي او لا تر اوسه پورې هغه نه وي پوره شوي، هغه که د کاروبار حوالې سره وي، که د روزګار حوالې سره وي یا که د رشتې حوالې سره وي یا د ستاسو په کاروبار کې رکاوټ وي، بندشونه وي، تاسو کم کار هم شروع کوئ هغه سمې نه خوري، ستاسو کار نه برابریږي او تاسو د خپل زندګۍ نه او ژوند نه بالکل نا امیده شوي یئ نو زما عزتمندو دا وظیفه تاسو کوئ. الله جل شانه به د ستاسو دغه تمام رکاوټونه بندشونه ختم کی او هر یو کار به مو په داسې طریقه باندې کیږي چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. زما عزتمندو کچره زمونږه حاجتونه پوره کیږي، مونږ ته په خپلو مقاصدو کې کامیابی ملاویږي نو دا الله جل شانه پوره کوي او مونږ ته کامیابی راکوي. ځکه چې زما عزتمندو انسان ډیر زیات کمزور دی، انسان په وس او اختیار کې هیڅ هم نشته، انسان هیڅ هم نشي کولی تر کومې پورې چې الله جل شانه نه وي غوښتلی. نو زما عزتمندو مونږ ته پکار ده چې مونږ د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړو، یا الله تعالی مونږ د مخلوق د محتاجۍ نه وساتي. زما محترمو دا کوم عمل چې زه تاسو ته نن په دې ویډیو کې بیانوم دا یو ډیر خاص عمل دی، ډیر عظیم الشان او اثر کوونکی عمل دی. بل دا زما عزتمندو چې په کوم ورځ هم تاسو دا عمل کول غواړئ نو کولی شئ، که د شپې کول غواړئ، که د ورځې کول غواړئ. خو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې نن د جمعې مبارکې ورځ ده نو د مازدیګر په ټایم کې دعاګانې قبلیږي، ډیر مفید او برکتي ټایم دی. نو د مازدیګر نه واخلې تر ماښامه پورې دغه ټایم کې تاسو دا خاص وظیفه وکئ او تاسو داسې ځای کې کینئ یو خاموشه ځای وي چې هلته ستاسو مکمل توجه او دیان برابر وي او تاسو ته ذهني سکون او اطمینان حاصل وي.
دغه رنګ زما عزتمندو کچری تاسو 10 شردا موکړه د دې وظیفې د پاره نو ډیره به بهتره وي او اثرات په ډیر زیات وي کچری تاسو 10 شردا نشه کولای سم مسله وي د عوارض د وجنه نه بغیر او د هم تاسو د عمل او د وظیفه کولای شي مطلب دا دی زما عزتمندو کچری چرندام مو وک او داسه د چرندام په حالت کې تاسو د وظیفو کې نو اثرات په ډیر زیات وي او کچر بغیر چرندام نه تاسو دا وظیفه وکړه نو هم کولی شئ لہذا زما عزتمندو پاوداسه کې بغیر او داسه نه تاسو هم کولی شئ د شپې نه هم کولی شئ د ورځې نه هم کولی شئ بس د تاسو توجه او دیان پدې کې شرط دی او د الله جل شانو په ذات باندې مکمل یقین او بروسه پدې کې شرط دی او زما عزتمند او اعظم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقہ کار زتا سوتا بیانوم زما عزتمند او کچره زما چینل ملا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نوي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ول نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي زما عزتمند او زما د حوصله افزایی د لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې پشان د نور خل الفاظ منشن کوي کوي د دې لپاره چې مال حوصله افزایی ملایويږي او نو ډېر خل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم او زما عزتمند او اعظم وظیفه طرف ته زما عزتمندو د ټول نه پیلا و تاسو اول طاق عادت کې به درود شریف ولولای خدا د چې درود ابراهیمی تاسو ولولای کدرې پیره لسته شي ک پنځه پیره کو و پیره درود ابراهیمی و تاسو یعنی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد تر اخره پورې د بتاسو ولولای د دینه پس و بیا زما عزتمند او تاسو کاونټر یو تسبیح وی هغه بتاسو را واخلئ 100 مرتبه سل پیره بتاسو دا کلمات مبارکه ولولئ یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات کله چې مداولست نو دینه پس په بیا طاق عادت کې یعنی درې پیری پنځه پیری یا بتاسو بیا درود شریف ولولئ ان شاء الله تعالی صرف پیاوی روزي دی وظیفه کولو سره الله جل شانه تمام حاجتونه دستاسو فورن او زر پوره کی او خپل مقاصدو کې بتاسو ته کامیابی عطا فرمایي کی لہذا زما عزتمند او خپل هم کامل یقین سره تاسو دا عمل وکئ ځکه چې الله جل شانه په خپل بنده باندې ډیر زیات مهربان دی الله جل شانه ډیر زر خپل بنده طرف ته متوجه کیږي او فریاد اوري لہذا زما عزتمند او کله چې تاسو د وظیفو کا نو د الله جل شانه نه په اخلاص سره دعاګانې وغواړئ الله جل شانه بس تاسو فریاد ضرور به ضرور اوري دستاسو کومه مسله هم ده ستاسو مسله به الله جل شانه حل کوي او تاسو ته کامیابی عطا فرمایي لہذا زما عزتمندو تاسو په خپل هم د عظیم الشان وظیفو کې او خپل ورونو دوستانو سره هم د صدقه جاری په نیت سره شیر کړئ ملاویږم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ دلوي الله پامان